خبر په پنځشیر کې دوه ماشومان مړي موندل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. په پنځشیر ولایت کې دغه ماشومان مړي موندل شوي چې وژنې تورې طالبانو پورې شوی و. د طالبانو امنیت چارواکو درې ولسوالۍ په تندخوی سیمه کې دغه ماشومان مړو موندل تایید کړي دي. سیمه ییزي اوسیدونکي وایي چې دا دوه وروڼه و، یو یې 14 کلن او بل یې 14 کلن و. کرزی او عین الله نومېده چې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ د تېرې اونۍ په جګړې پر مهال د غره ته تښتېدلي او مړي یې نن شنبې موندل شوي دي. په پنځشیر کې د طالبان امنیت قمندانۍ مولوي داد محمد پتار له ازادۍ راډیو سره په خبره کې ویلي چې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې دوی مولوي وار سره د غره ته تښتېدلو و چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د هلکان چا په لوی لاس نه دی وژلي او هدف یې دوی نه خو جګړې پر وخت کې وژل شوي دي. د پنځشیر ولایت په درې ولسوالۍ په طالبانو تېره اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتېدلي او اوس هلته د سړې هوا او خوړو نشتوالي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره یې په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.